الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم رحمه الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی د عرفې د ورځې د روژې په هکله زه د الله عز وجل څخه امید لرم چې د تیر کال او د راتلونکي کال ګناهونه پې معاف کړي. د ټولو هیوادوالو نه غواړم چې سبا د جمعې مبارکه ورځ ده چې د ذوالحجې د میاشتې 9 تاریخ دی چې د کال 1401 د سرطان د 11 سره سمون خوري. د دې لوی عبادت دپاره تیاری وکړي او د دې فرصت څخه برخمن شي. ستاسو ټولو د بریا او د کامیابۍ په هیله. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.